د خوست امنیه قومندانۍ اړوند د جنایي جرمونو او همداشان د مخدره موادو سره د مبارزې مدیریتونو د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې 22 تنه تورن چې په غلاو د خلکو په ځورونه د نشهیي توکو په پیر او پلور او همداشان په جنایي جرمونو لاسونه ککړ و نیولي دي. امنیه قومندانۍ ویان طاهر اهرال له ژمن سره په خبرو کې ویل چې د نیول شویو تورنو کسانو دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د خوست امنیه قومندانۍ اړوند د اتلو ځواکونو د تیرې اونۍ په جریان کې په مرکز زاوله دویمه همداراز د دریمې حوزو سربیره په ګربزو صوبریو باک اسماعیل خیلو تڼیو او موساخیلو ولسوالیو کې د جنایي جرمونو او همداراز د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو د یو لړ جلا عملیاتو په ترڅ کې 22 تورن مجرمین نیولي دي چې د نیول شوو کسانو دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. هاخوا بیا خوست امنیه قومندان حافظ عبدالرشید عمري په امنیتي برخه کې ولس ته ډاډ ورکړ او د مجرمینو پر وړاندې خپل سخت دریځ څرګند کړ. ولسونو ته ډاډ ورکوو چې په جرایمو کې ښکیل مجرمین به د خدای تعالی په مرسته او د خپلو مخلصو اتلو امنیتي ځواکونو پر مټ هرومرو نیسو او د جرایمو ګراف به لا ښکته کچې ته راټیټوو. بیا هم اطمینان درکوو چې هر هغه حرکت چې د ولسونو عام او عادي ژوندانه ته ګواښ پېښوي مخه به یې نیسو او عاملین به یې د شرعي قانون منګولو ته سپارو. له دې وړاندې هم په یو شمېر ولسوالیو کې د امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي موادو او جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریتونو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې 12 تورن کسان چې په بېلابېلو جرمونو او ناقانونه کړنو یې لاسونه ککړ و نیولي وو.